پروژه کې بوخت ځوانان وایي خوښ دي چې خپل کلي کې دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. یو تن کارګر چې په همدې پروژه کې کار کوي وایي چې خپل کلي کې مو کار پیدا کړل، یو خوا مزدوري کوو او له بلې خوا زموږ سیمه هم آبادیږي. د سړک سازۍ پروژه ده، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته سړک جوړ کړو او په دې کې موږ د کار زمینه مساعده شوله او نو غواړو چې د دغه پروژې سره سره موږ ته نورې هم پروژې راشي، ځکه زموږ به د کار زمینه مساعده د ځوانانو لپاره او په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو چې کار کوو او د وطن د آبادۍ لپاره کار کوو. د سیمې اوسیدونکي هم د دې پروژې له پیل خوښ دي. هغوی وایي چې مخکې له خرابو سړکونو او خټو سره مخ وو، خو اوس یې سړکونه پاخه کیږي او دا به د هغوی د ورځني ژوند کې د پام وړ اساني راولي. دغه سړکونه چې تاسې نن راغلي یاستئ د نفس د ادارې لخوا چې فعلا 1550 متره په اندازه سړک چې فعلا کار یې پیل کیږي او نن یې تاسې د افتتاح شاهدان یاستئ. د ده نه مخکې زموږ د کلي ستونزې ډېرې زیاتې وې، سړکونه ډېر زیات خراب ول او د اوبو اندازه پکې ډېره زیات و، د بدرفونو اندازه نه ده، د بدرفونه یې نه درلودل.